کوم ځوانان چې دلته روزل شوي یا کار کوي وړتیا لري زه ډاډمن یم چې په سیمه کې نسته پاکستان خو پرېږده. ذبیح الله مجاهد پاکستان ته ویلي مننه موږ د اړتیا وړ بشري ځواک لرو دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان لومړي وزیر څرګندونو په خبرګون کې BBC ته ویلي چې له پاکستانه مننه کوي او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لري. نوموړي شنبه د مرغومې پر 26مه له BBC سره په خبرو کې ویلي افغانستان کې د اړتیا وړ لوستي ځواک شته. له BBC سره د ذبیح الله مجاهد د خبرو غږیز پیغام چې قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان محمد نعیم خپور کړی راغلی په وزارتونو کې د کار په موخه لوستي ځوانان شته او بهرني کاري ځواک ته اړتیا نه لیدل کیږي. نوموړی وایي تاسې پوهیږئ چې هیوادونه د اړتیا له مخې له بهره کادرونه راغواړي خو د خدای په فضل افغانستان د کادرونو له اړخه بسیا دی. مجاهد زیاته کړې چې په اقتصادي سوداګریزو او مالي برخو کې همکاري مني. نوموړي ویلي افغانستان کې ځینې بانکي ستونزې رامنځته شوې چې مرستې ته اړتیا لري. د طالبانو د سرپرست حکومت ویان په دې غږیز پیغام کې ویلي افغانستان ته د بشري ځواک لیږل چې عمران خان مطرح کړی بېلابېلو هیوادونو هم مطرح کړی ده. له بل خوا پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له دې پریکړې مننه کړې خو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرني کاري ځواک اړتیا نه محسوسیږي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې د روغتیا اقتصاد او مالی برخو کارپوهان په افغانستان ته ولیږي. د عمران خان دا څرګندونې افغانستان کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.